تیاریږي او استعمالیږي او تیاریږي او استعمالیږي او اعمال لیکلی کیږي او کم لوز چې موږ سره الله کړی دی د کم وخت هغه وخت رانږدې کیږي. بې شماره خلک روزانه دنیا ته راځي او بې شماره ترې روان دي، بې شماره راځي بې شماره روان دي. دا تېر شوي هفته کې زه د یو ملګري پسې تللی وم دوکان ته څه کار مې ورسره، نو ډېر دینداره ملګری د هغه د جنازو له ډېر ځي راځي. مازدیګر مانځه نه بعد داسې ګنټه بعد زه ورغلم نو ډېر داسې په غم کې و. ما ولي وی نن په یو جومات کې او په یو ښار کې لکه ریاض کې په یو جومات کې 38 جنازې وي، دا یو جومات کې او په یو مانځه کې او په یو ښار کې. سوچ وکړه چې روزانه څومره خلک روان دي، بیا را روان څومره دي، دا څومره چې روان دي روزانه دي که زما او ستا نمبر راځي موږ به تیم شو. نو چې دا هر څه کېږي او موت ته بېغمه یو، دا به زمونږ لویه بدبختي. زمونږ دا ژوند نه دی، دا زمونږ راسالمال دی. راسالمال خو پېژنې که راسالمال څه ته وایي؟ د مال اصل بنیاد چې ته په هغې نور مال ګټې دې ته راسالمال وایي. تا ګوره دوکان کولی وکړو، مال دې راوړو، پیسې دې ولګولو، یاره دا زما راسالمال دی. اوس په دې پسې چې څه راځي هغه به ګټوي یا به تاواني، خو راسالمال اصل دا دی. اوس که ته نور نقصان کې تاوان کې څه خبره نه ده، خو که راسالمال دې وبېلو ډېر تاوان دی. ځکه چې که ته دلته نور څه هم نه ګټې، خو دا راسالمال به راولې بل ځای کې به ولګې که نه. خو چې راسالمال ته وبېلې. او ما دې مخکې ورځو کې یو ویډیو نصیحت کې کېدی چې تاسو اورېدلی، ما یو قصه د یو کس ذکر کړې وه چې هغه به واوره خرڅوله، واوره به یې خرڅوله او هغه به یو عجیبه اواز په بازار کې لګو. او دا قصه امام ابن الجوزي په کتاب کې راوړې ده. وی هغه به دا اواز لګو چې ارحموا من یذوب رأس ماله، په هغه چا مهرباني وکړي چې راسالمال یې ویلې کېږي. ځکه چې دا واوره چې ده راوړې دا د راسالمال دی، او که دا دې زر وانغستو راسالمال بیلي. لکه اوس که زه دغه راوړم، دا سامان راوړم، که هر قسمه سامان، خو که چا وانغستو چې ماښام به د راسالمال کور ته ویسم که نه، خو دلته خو د دې سړي راسالمال خرابېږي. زما او ستا هم راسالمال ویلې کېږي، زمونږ راسالمال ګوره ویلې کېږي. یو سړی به وایي چې ویلې به شي، نه ما دا نه دي ویلي چې ویلې به شي، زه څه یم ویلې کېږي. د دې څه مطلب دی ویلې کېږي؟ روان دی. دغه د واورې مثال دی. لکه د یو سړي ژوند 80 کاله، 80 کالو ته هم نن سړی ډېر په نن سبا ډېر په مشکله راځي، خو زه 80 کاله ژوند دی، دی چې دا روان دی دا واوره ویلې کېږي نه. بیا خو بله موقع نشته که نه. دا مثال ډېر ښکلی دی. لکه د دې سړي نه چې دا واوره ویلې شوه، د سره بیا موقع شته چې دا برابر کړي؟ نه. که دا د ده نه چا اخیستی وي ګټه وه، او که چا وانغستو تاوان. زما او ستا د راسالمال ویلې کېږي، روان دی. خو که ما او تا ترې ګټه واخیسته لویه ګټه به وکړو، او که ما او تا د دې نه فایده وانغسته که نه نو لوی تاوان به وکړو، ځکه چې بیا نه راځي، د ورځې بیا نه راځي. او څومره ډېر خلک د خاورو لاندې حسرتونه او ندامتونه کوي. هغه حسرتونه او ندامتونه ولې دي؟ ځکه چې د راسالمال په هغې کې هغوی تاوان کړی دی. هوښیار انسان هغه دی چې د ځان سره حساب وکړي، مخکې د دې نه چې الله ورسره حساب وکړي، او د ځان سوچ او فکر وکړي مخکې د دې نه چې په ده باندې دقه ورځ راشي. څومره خلک په ګناهونو کې اخته دي تر دې چې هغه ګناهونه عادت جوړ شوی دی، او دا یره د سره شتي نه چې په دې ګناه باندې زما خاتمه کېدی شي. او انس بن مالک رضی الله عنه به وی تاسو بعض اعمال کوئ چې هغه تاسو ته د ویښتو نه هم معمولي ښکاري. د هغه خپل وخت کې دا خبره کوله. كنا نعدها في عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات. دغه ګناهونه چې تاسو ته ډېر معمولي ښکاري، د ویښته نه راته معمولي ښکاري، دا ګناهونه به موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه ګناهونو کې شمارل چې انسان دنیا او آخرت تباه کوي.
ولې ځکه چې اوسره سوچ او فکر ګناه کولم ده خو چې ستا په اخره خاتمه وشي ګناه کولم ده خو چې په دې خاتمه وشي او ګناه کولم ده ته دا پرېږده چې دا وړه ده خو ته دې ته وګوره چې د څومره لوی رب نافرماني کوې ته او چې بیا ګناه غټه ده جرم ښه غټ شو په دې خاتمه وشوه او په دې باندې ته د الله سره میلاو شوې ته به الله ته څنګه مخامخ کړې قرآن کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې ده چې د مؤمن غم او سوچ او فکر هغه د خاتمې سره ګوره سورة آل عمران کې الله وایي یا